درته وایم دا دلته حقانیانو پیسې هم اخیستې دي، لوبه هم کړې ده. حقانیانو بعضې طالبان غړي د دې نه پاکستان نه کراچۍ میدان نه ترکیه نه تحریر شام ته لیږلي دي، او په دې پړه یا به رسنۍ ته اوس راوځي یا به وروسته خو روسان او ایرانیان سره ناست چې دا څه ګیم دوی وکړه. پاتې شوه بله خبره دا ده چې هغه تحریر شام خلک ملیان نه دي، هغې کې ملیان نشته دی، هغه روشن فکره خلک دي، خصوصا د ښاري سیمو خلک. تاسو وګوره اکثر مشران چې وګورئ د ښاري سیمو خلک دي، طالبان اکثره ملیان دي، د کلیوال خلک دي. بله خبره دا ده چې دوی خوشحاله دي، اوس خو په سان حلالوي، خو وخت په تېرېدو سره دا به دوی ته مشکلات جوړ کړي. اول مشکلات خو دا ده چې جولاني اعلان وکړه چې د ښځو په حجاب او په ګیرې کار مه لرئ. دا خپله دوی ته په مخ باندې څپېړې دي. تاسو خو د اسلامي نظام خبرې کولی، آیا هغه به مکتبونه بند کړي؟ آیا هغه به امر بالمعروف رواج کړي؟ دوی چې دا پردي واړه ته ګډېدل، دې ملایان ته وګوره، دا ستا هغو امیر خو ښکاره کېږي، رسنیو سره خبرې کوي، هغوی انسان قدر باندې کوي، هغوی چې زموږ حکومت به مشمول وي، عیسویان ترڅنګ، کردان ترڅنګ، شیعګانو ترڅنګ، حتی پخواني حکومت غړو سره ناست یو ځای حکومت جوړوي. ستا امیر خو ښکاره کېږي نه، ستا امیر خو په دې باندې چې ما افغانستان په زور نیولی دی، هغوی په زور هم ونیوه، خو ولې واک سوله ییز ډول انتقالوي. هغې دپاره ملل متحد په شمول باندې نور اروپایي ټولنې ته هم غوښتنه کړې ده، خو ترکیه رغنده لوبوي چې د واک صدراعظم نه ځان ته انتقال کړي. بله مسله دا ده چې آیا دغه د کم نظام چې سوریه کې راځي دا به طالبانو ته یو ننګونه نه وي؟ هغوی دوی خو دا چغې والې چې دغه جهادي ګروپونه دي، موږ نړیوال جهاد کوو. تا خو په قطر کې تړون وکړه چې زه به نور د نړیوال جهاد او دې په اړه خبرې نه کومه. کله تا وخته ډېر خبرې ته انتشار، کله د پی ټي ایم موضوع راشي دوی وایي چې دا خو موږ د پاکستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ده، دا موږ لاسوهنه نه کوو. خو کله چې باید د جهادي ډلو خبر راشي بیا وایي چې دا خو موږ مسلمانان یو، مسلمانان یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی. آیا دا کوزه پښتانه مسلمانان نه دي؟ که کوزه پښتانه خو هغه خو د دې په اند اسرائیل دي. دا او اسرائیل ګوره دوی د اسرائیل د لوبې برخه دي. دوی طالبان څه وکړل؟ دا تاسو یا به تاریخ اوس ولیکي یا بعض چاته معلومات دي. ګوره بشار الاسد نظام خو که بندو، خو ولې په سیمه کې په اسرائیل دپاره یو تهدید و، او دغه سیمه د فلسطین په مسلمانانو باندې څوک جهاد ګڼي، څوک جنگ ګڼي، هغه ستاسو هر څه خپل نظر دی، خو ولې یو سرخوږی و. دوی څه وکړل؟ د اسرائیل جنگ په کمزوري کول باندې ترکیه په وساطت باندې او د امریکایانو نه تقریبا $2 ملیون واخیسته. په تحریر شام ته دوی مجاهدین د کراچۍ لارې ولېږل، سوریه ته د سوریه نه طالبان غړي ولېږل. بعضې تحریر شام خلک په ننګرهار کې ټریننګ کړه چې د القاعده مرکز و، هلته ټریننګ کړي دي. نو دوی ځکه داسې نیغ نیغ کېږي. بله دوی به په خپله ګیرېږي. بل مسله دا ده چې ایران بده ماته وخوړه په سوریه کې، او چې هر څه لوبه وکړه خو ترکیه لوبه وکړه. نو میدان د لوبې به افغانستان وي، ځکه سوریه کې امریکایانو وګټله، نو پاتې شو افغانستان کې. آیا روسان او ایرانیان به افغانستان امریکایانو ته پرېږدي که سرخوږی به جوړ کړي؟ دا نو به وخت ثابته کړي. دغه یو بله خبره ډیره کېده چې جنگ دې خوا ته روان دی. زه فکر کوم نور دې خوا ته جنگ پای وموند.